دوستانو د ټیک هاشمي چینل ته راغلاست. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیو د انډراید 15 هغه تنظیمات سیټینګز چې تاسو شاید معلوم نه وي. لومړی هغه یوزینګ ملټیپل اپس اټ ا سیم ټایم. موږ غواړو مثلا دوه اپلیکیشنونو کې کار کوو، مثلا ګوګل ترانسلیټ ده او یو بل د غواړو ترجمه وکړو یا هغه خو همزمان دواړه کار وکړو. دا څنګه کولی شو؟ مثلا راځو موږ میسج کې دلته ګوره اوس موږ میسج لیکو، دلته اوس ترجمې ته ضرورت ده. نو موږ دلته چې وکړو نو دلته دی لاندې هغه په دغه باندې کلیک کوو. البته دا نیسو هولډ کوي نو دلته دا نیمه صفحه هغه ته میسج ته ورکوي او نیمه صفحه بل اپلیکیشن ته خلاصولی شي. البته فکر نه کوم ګوګل ترانسلیټ ته لاندې تیر سو، ګوګل ترانسلیټ مثلا موږ دلته بل اپلیکیشن خلاصو نو هغه دواړه همزمان دلته اوس کار کوي. موږ نیم هغه کتلی شو، نیم دا کتلی شو، نو دواړه کار کوي موږ سره. اوس بیرته دا بټن وهمه، بیرته اوس خپلې صفحې ته ځي. دا تکمه به نیسئ هولډ کوئ، دا چې ونیسئ نو دا نیمې صفحه نیمې ته راځي. یا ګوره دوه دفعې چې پرس کوئ بیا تاسو ته دا منیو ښیي، ډایرکټ د بل اپلیکیشن ته مکمل صفحه راځي. داسې که دوه دفعې کلیک کوئ مکمل صفحه راځي، او که تکمه ونیسئ نو هغه نیمه صفحه بیا راولي. دویم راځو سیسټم اپ لاک ته. موږ مثلا خپل اپلیکیشن غواړو لاک کو، نو دې ته په انډراید 9 کې اوس ضرورت نشته چې تاسو لاکر ډاونلوډ کړئ. نو دې دپاره به تاسو سیټینګ کې سیکیورټي ته راځئ، بیا به راځئ اپ لاک ته. اپ لاک باندې کلیک کوئ نو دلته تاسو هغه ټول اپلیکیشنونه چې تاسو موبایل کې دي هغه بغیر د کوم سافټویر نه تاسو کولی شئ کوډ ورته ورکوي. البته کوډ هغه ده چې تاسو موبایل کوم کوډ فیس لاک یا فنگر پرنټ ده هغه لاک باندې دا کار کوي، هغه نه بغیر بل لاک کار نه کوي. د سیسټم چې کوم لاک ده په هغه باندې کار کوي. مثلا ایډسنس ته موږ لاک ورکړی، ګوره دلته اوس توره صفحه ده خو دا اصلا لاک ده، دغه د ما انلاک و، دا اصلا لاکر و، دلته سکرین ریکارډینګ کې رانغی او دا په لاک باندې کار وکړه. دریم د موبایل انټرنیټ یوز کول، دا په پی سی کې هغه بغیر د هاسپاټ نه، مثلا کله هاسپاټ نه کنیکټ کیږي یا پاسورډ یې موږ ته یاد نه نو بل چا موبایل موږ سره نو هغه بغیر د هاسپاټ نه په دې طریقه باندې موږ هغه کوو. نو موبایل او لومړی کیبل موبایل سره کنیکټ کړئ، لیپټاپ او موبایل سره. نو راځو سیټینګ، د سیټینګ کې لاندې راځو سیسټم ته. ډیولپر آپشن کې ډیولپر آپشن ته همداسې ښکته راځو، اخري د هغه ته دغه سلیکټ یو اس بي کانفیګریشن ته. دې کې په دې لاندې یو اس بي ایترنیټ په دغه باندې کلیک کوو. په دې باندې چې څنګه کلیک کوو نو هلته لیپټاپ سکرین اوس تاسو ته ښایي. ګوره دلته لیپټاپ کې موږ سره څلورم هغه کې لیپټاپ ته راځو. ګوره دلته موږ سره نیټورک کنیکټ شو او انټرنیټ موږ استعمالولی شو بغیر د هاټ سپاټ نه. دا څلورم او پنځم سکرین شاټ څنګه موږ اخیستلی شو په موبایلو کې. تاسو زیاتره د دې مشکل سره مې ګوره یو خو سکرین شاټ خپل موږ د هغه کې لرو او بل موږ دلته د والیم بټن او پاور بټن باندې موږ سکرین شاټ اخیستلی شو. خو څنګه کولی شو بغیر د کوم بټن نه موږ دا سکرین شاټ واخلو؟ صرف د خپل دا درې ګوتې باندې اوس دا درې ګوتې ونیسئ او په دې سکرین باندې راکش کړئ او په دې باندې سکرین شاټ اخلي بغیر د کوم تکمې نه. ګوره سکرین شاټ یې واخیستو، صرف دا درې ګوتې د پاس نه داسې لاندې راولئ، په دې باندې سکرین شاټ اخلي. نو ډیره مننه، هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک او شیر کړئ. والسلام علیکم.